سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د چرګ نه د شامي کباب په جوړولو چل درښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېر یو مزهدارو او خوندورو شامي کبابو چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به په دې کې یوه پیاله دال چې موږ د مخکې نه په اوبو کې د 2 ساعتو یعنې د 2 غنټو دپاره ایښودي وو هغه به ور واچوئ. 1 کیلو د چرګ غوښه بغیر له هډوکو نه دا به ور واچوئ. 2 دانې پیاز دغسې پرېږ شوي، 1 دانه آلو یعنې کچالو دغسې پرېږ شوی، 4 د اوږې پلي دغسې سپین شوي، 2 ټوټې د ادرکو، 4 دانې وچ سره مرچکي، 1 وړه قاشوغه د دڼیا پوډر، 1 وړه قاشوغه زیره، 1 وړه قاشوغه کورکمان، 1/2 وړه قاشوغه د سور مرچکي پوډر، 1 غټه قاشوغه ګرمه مساله، 1 غټه قاشوغه د شامي کباب مساله، 1 وړه قاشوغه مالګه یا ستاسو د ذایقې مطابق، او 5 پیالې تودې اوبه دا به پکې ور واچوئ په یو دیګ بخار کې او ښه به یې ولړئ، په یو پریشر کوکر کې او ښه به یې ولړئ. سر به پې بند کړئ او په اور باندې به یې کېږدئ. د 15 منټو دپاره به دې له بخار ورکئ چې ښه پکې نرم شي. په دغه پریشر کوکر کې به وله بخار ورکئ چې ښه نرم شي. کله چې تیار شول نو دغسې به ښکاري. تاسو یې کولی شئ چې په هغې کې هم په تیز اور باندې دغسې پرېږدئ او دا اوبه وله وچې کئ، او کولی شئ چې په یو بل لوښي کې هم ور واچوئ او دغسې ولړئ یې. نو دا به ورسره ورو ورو نرمیږي هم او واړه واړه کېږي به هم او اوبه به یې هم وچېږي. کله چې اوبه دغسې وچې شولې نو روا به یې خلئ او په یو بل لوښي کې به یې ور واچوئ چې یخ شي. کله چې یخ شول نو بیا به یې دغسې په یو چټوکاڼي کې یعنې واچوئ چې دغسې یې وټکوئ. کله چې دا وټکول نو دا به نور هم دغسې واړه واړه شي او نور به هم دغسې خمیر غونته کې به ترې جوړ شي. کله چې دا وټکېدل شول نو 1/2 پیاله شنه دڼیا به ورته ور واچو او دا به پکې هم ښه میکس کړو. دا کولی شئ چې تاسو ورته وا هم نه اچوئ، ستاسو خپله خوښه، ضروري نه ده. خو که واچوئ نو مزه به پکې ډېره وکړي.
کله چې دا تیار شول نو تاسو کولی شئ چې د یو ډبلي یعنی د یو ډبي سر دغسې راواخلئ او یو پلاستیک پکې کیږدئ او دا غوښه پکې ور واچوئ. نو په دې د دې نه د شامي کبابو دغه ډیزاین یعنی دا فارم چې دی دا ډېر ښایسته جوړیږي او ډېر زر هم جوړیږي، په اسانۍ سره جوړیږي. تاسو یې کولی شئ چې په لاس باندې هم جوړ کړئ. کله چې دا تیار کړل نو مخکې له پخولو نه یې نیمې ګنټې پورې په فریزر کې کیږدئ چې دا یخ شي. نو دا به تاسو ته په پخولو کې بیا ډېره زیاته اساني وي، ځکه چې کله یې بیا پخوئ نو دا به بیا خوریږي نه. نو په یو لوښي کې به دومره غوړي یعنی تیل ور واچو. شامي کباب ښه یخ شوي دي، په فریزر کې تقریبا واوره شوي غونته کې دي. یو هګۍ به زیړ او سپین به د یو بل سره مکس کو، وبه یې لړو او دغه شامي کباب مخکې له دې نه چې په غوړو کې ږدو نو په دغه هګۍ کې به یې ووهو او بیا به یې په دواړه مخه باندې سور کو. دا غوښه یعنی دا شامي کباب له مخکې نه ښه تیار دی، ځکه چې دا په پریشر کوکر یعنی په دیګ بخار کې ښه تیار شوی دی. دلته به یې صرف لږ سور کو. نو دغه دی اوس تیار شو. تاسو یې کولی شئ چې دا شامي کباب د یوې میاشتې دپاره په فریزر کې کیږدئ، یعنی یوې میاشتې پورې دا نه خرابیږي. نو زمونږ ویډیو اوس د دې سره آخر ته رسیږي. د بلې ویډیو پورې ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.